سلامونه. سخي ارسلا خان. سخي ارسلا خان په پښتون وطن کې د سخاوت، دریادیلۍ، فراخدیلۍ د غټ زړه مالک ته مونږه د تشبیه یا استعارې په تور وایو چې پلانې کس سخي ارسلا خان دی. اوس کله کله د فضول خرچ کس لپاره هم مونږه په تور استعاره یا په تور تشبیه وایو چې پلانې کس د فضول خرچي حساب سره سخي ارسلا خان دی. سخي ارسلا خان د کوم ځای و؟ په سخي ارسلا خان باندې پښتو کې یو ډراما او فلم هم شته، په انټرنیټ باندې تاسو کتلی شئ. دا زه چې کوم سخي ارسلا خان یادوم نو دې باندې حاجي اسلم پوره 14-15 منټه ډاکومنټري هم جوړه کړې ده په ثوابۍ کې. او ځینې ملګري د افغانستان د سیمې ملګري چې هغه د دې سخي ارسلا خان نه خبر، هغه دا کنفیوز کوي د وزیر ارسلا خان سره. وزیر ارسلا خان یو بل کس دی چې په ننګرهار کې پیدا شوی و تیر زمانه کې یا تیر وختونو کې یا 2-3 صدۍ وړاندې یا یو صدۍ وړاندې یو پیړۍ وړاندې هغه بیل کس دی. دا چې کوم سخي ارسلا خان دی نو کم چې د خپل سخاوت او دریادیلۍ فراختیلۍ د پاره مشهور دی، نو دی په 1793 کې په 1993 کې 1793 کې په ثوابۍ زیده کې پیدا شوی و. بیا د وخت شاعر هم و، یعنی قلم قبیلې سره تعلق و. چاربیتې لیکلي دي یا ځینې نیمګړې چاربیتې د مکمل کړي دي. دغه په خپل ځای خو لنډه دا چې دی یو شاعر هم و، د خپل وخت لږ ډېر لوستی کس و. او بل دا چې دی د سیکانو خلاف د ازادۍ مبارز یا مجاهد هم و. نه صرف د سیکانو خلاف بلکې بیا د وروسته د سیکانو نه وروسته چې انګریزان راله نو دی مجبور شو چې ثوابۍ زیده پرېږدي. لکه دی په 1793 کې پیدا دی، نو د ظاهره د چې اکټیویزم یا دغه تحریک مبارزه چې د شروع کړي نو دی به د 15 کالو. نو 1820 نه آنورډ بیا دی وروسته چې بیا د سیکانو نه وروسته انګریزان رال نو هغه ور باندې هم بد لګېده، او دا چې د مبارز و نو دی مجبور شو، دی اړ شو دی په دې خبره باندې چې دی باغی شي او د کلي وزي مسافر شي یا جلاوطن شي یا علاقه بدر شي. دی به یو بلې سیمې ته تللی و، خو هلته هم د پیغور د لاسه وخت تیر نه کړی شو، بیا سوات ته راغی. اوس د کړوسی د دن وسی د قلم د قام قبیله اوس چرته ده. نو دی چې کله سوات ته راغی نو دی په هغه وخت کې د سوات د باچا اکبر سید اکبر باچا په فوز کې یا دغه په لښکرو کې شامل شو او دغه نږدې کس شو. د په سوات غالیګي کې اوسېده. د چې کومه لومبه ښځه وه یا ښځې وې نو هغه په ثوابۍ کې پاتې وې. دلته بیا په سوات غالیګي کې چې کله دی دیره شو د سوات د هغه وخت د والي سره د هغه وخت د باچا سره دی په لښکر کې شامل شو. نو دلته دویم واده وکړو په غالیګي سوات کې، او دی بیا دلته هم شته شو. شته مطلب دا چې بچیان او نسل یې دلته هم پاتې شو. بیا په 1857 کې په یو غزا کې یو جنگ کې نه پوهېږم چې دغه جنگ به د انګریزانو خلاف و د سیکانو خلاف به که نه د سټیټس یا د پرنسلی سټیټس چې کوم د دې په خپل منځ کې به یا خانیټس چې کوم. خو بیا په یو بل جنگ کې په 1857 کې دی بیا په غالیګي سوات کې شهید شو یا ژوند د لاسه ورکړو سخي ارسلا خان. همدغلته په غالیګي سوات کې ښخ دی. اوس انټرسټینګ خبره دا ده چې د چې کومه یوه یا دوه یا درې وړومبۍ ښځې وې نو د هغې اولاد په ثوابۍ کې فاتح و، په ثوابۍ زیده کې اوسېږي. اوس یې کړوسي نوسي او دغسې کودي یا پردي هم شته. او د دې ترڅنګ د اخري واده نه کوم چې د په سوات غالیګي کې کړی نو هغه نسل هغه کوم خلک چې د کړوسي نوسي کودي پردي نو هغه په سوات غالیګي کې پاتې کېږي. دا کنفیوز کول نه دي پکار. د وزیر ارسلا خان سره کوم چې په ننګرهار کې پیدا و کوم بیل شخصیت و، دا سخي ارسلا خان د خپل سخاوت لپاره دومره مشهور نو چې دی په اباسین باندې تېرېده چرته که زه نه غلطېږم نو چې تېرېده نو خپل یو نوکر ته خادم ته یا ملګري ته ووایي چې دې ته هم یو کیلو اشرفۍ یا روپۍ ور واچوه سیند ته. سیند به وایي چې په ما څوک تېرېږي. ده به د یو کیلو یا د سیر په حساب نه کمې روپۍ د چاله نه ورکولې په خیرات کې یا په زکات کې یا په صدقه کې یا په سخاوت کې. نو چې سیند ته هم یو سیر روپۍ اشرفۍ یا د هغه وخت چې کومه کرنسي وه هغه ورګزارلې وه د یو کیلو په مقدار کې، کله چې دی د سیند د پاسه یا د پول د پاسه یا په کشتۍ باندې تېرېده. بل یو سخي ارسلا خان نوم هم دی وروسته کوم پالیټیشن پاتې شوی دی
په انټرنیټ باندې کله تاسو سرچ کوئ نو هغه به درته هم وړاندې راځي. فکر کوم چېرته MPA MNA به یو ځل نیم پاتې شوی څه ډېر زیات ویزیبل کس او نون کس نه دی، نو هغه بیا یو بیل څه ارسلا خان دی. دغسې څلورم پنځم هم کیدی چې اوس دا خو یو نوم دی نو ارسلا خان که څوک خپلو بچیانو ته نوم کیږدي نو عین ممکن ده ډېره قرین از قیاس ده چې څه وخت بعد چې هغه لویږي نو په دې وجه ورته چې سخي ارسلا خان یو ښه کرکټر پاتې شوی دی، یو نامي ګرامي کرکټر پاتې شوی دی. نو کیدای شي بیا دغه ماشوم د نوم سره هم سخي ارسلا خان وخت په وخت لګېدلی یا ولګي یا په راتلونکي کې داسې کیدای شي. ځکه چې دا نومونه بیا چې د یو خاص کرکټر سره اسوسییټ کیږي لږ په اسانه باندې. اکثر خلک هم داسې کیږي چې نومونه بیا بنده کنفیوز کوي چې دا کوم هغه کرکټر دی که نه دا بل کس دی. نو د دې سخي ارسلا خان نه وروسته چې دی په 1857 کې وفات دی، نو وروسته بیا د سخي ارسلا خان په نوم باندې خلک واقع چې تیر شوی دی او هغه هم په خپل ځای به هغې کردار وي، د هغې نه انکار نه کوو. خو ما چې کله دا دیدار یوسفزۍ صاحب په بلاګ باندې کتل فیسبوک باندې، نو ځینو خلکو سره اتفاق نه و کړی، ورته ویلي چې سخي ارسلا خان ګنې وزیر ارسلا خان دی او دا د ننګرهار اوسېدونکی دی، د هغه کړه وړه د هغه کرکټر یې کنفیوز کوو یا میکس اپ کوو. نو دا یو کلیریټي وه چې هم هغه مې هم تاسو سره شریکه کړه. سخي ارسلا خان په سوات غالیکي کې ښخ دی، دغلته هم کړوسي کودي پردي نسل شته ریښه، او دغسې په صوابۍ زیده کې دی د مندڼو د یوسفزو د قبیلې سره د تعلق او د شاعر لیکوال یا دغسې د خپل وخت مطابق د چاربیتو شاعر هم و. د ټولو د وخت راکولو په سخي ارسلا خان کې د دلچسپۍ اخیستو مننه. د سخي ارسلا خان په نقش قدم مونږ څنګه تلی شو که دی ویډیو په شیر کولو کې سخاوت نه کار واخلو نو دا به د هغه په نقش قدم باندې تګ وي. یو قسم کورم ودان.